تاسې پوهېږئ زمونږ په مشرانو کې یعنې سپین ږیرو کې د جرنیلانو داسې زړه چولی دی چې په لسګونو کسانو خو ماته زمونږ مشرانو تلیفونونه او خبرې چې تاسو لګیا یاستئ تاسو خبر یاستئ چې په د لنګماریانو په ټوپکمارانو کې څومره زور دی نړۍ ته نه هېرېږي ما ویل یو بیلګه خو یې راته وښیه کوم ځای کې نه خو ایټم بم ورسره دی او دا شی دا هغه غلامي ده چې زمونږ مشرانو قبوله کړې په لیاز د خدای کشرانو مشر تل وایي که نه وی په یو کور کې یو سمسیاره به راتله دغه د کور په زمونږ او ستاسې د کورونو د مېرمنې چې دي د دوی دا لنګې دا کوچه او غوړي او دا شومړې ډېرې ورته ګرانې وي یوه غوا یې ساتلې وي یا میږه یا وزه یا شی نو ډېر ورباندې ګران وي یو سمسیاره به راتله د کارۍ لاندې به ننوته د دوی هغه کټوه یې پیره وی او پی به یې وخوړل د میړۍ لیدلی وه میړه ته چې د یو سمسیاره ده دا راځي دا خوري هغه ورته ما ښځې وایي چې دا بزرګه ده څه به ورته یې نه نو په ده کې زړه چولی او په دې دروازې کې چې راننوته هغه په راغلي نو سم ډار کړی او زړه یې چاودو نو بله ورځ دی تلی مانځه ته او دا ښځه چې راپاڅېدلې دا سمسیاره د کارۍ لاندې د تبرګی راخیستی چې ګزار یې په کړی په منځ یې نیمه کړې خو هلته د میړه نه هېرېده سمسیاره یې پټه کړې ده چې پټه کړې میړه یې راغلی ورته میړه په ټول ژوند کې یو ځل درته سوال کوم یو کار مه کړی دی چې ما ته به څه نه هغه ورته ووایه وینا ول سره ژمنه وکړه واده سره وکړه چې څه چلته کړی دی وینا ته بس واده د هر څه چې کړي وي ښځې وي میړه هغه سمسیاره بزرګه چې وه هغه مې مړه کړه وایي څنګه ده مړه کړه وایي بس کارۍ لاندې لاړم تبرګی مې راواخیسته په منځ مې نیمه کړه سړی ورته وایي بزرګه مزرګه نه وه په ما کې زړه چولی و د ډار نه مې ورته کتی نه شو نو په من کې د تورلنګیانو زړه چولی دی چې زمونږ مشران سپین ږیري په خدای باور وکړه چې ما ته نن یو چا تلیفون راوکړه وایي تاسو ځانونه وژنئ د مرګ سره لوبې کوئ نو مشران خو مشران دي که دوی ناغېړیان یې نه وی کړی دوی بېننګي او بېغیرتي نه وی کړی نن به موږ داسې غلامان نه وی خو پلرونو او نیکونو چې وکړل خو راځئ ځوانانو پاڅېږئ زه درته وایم ما په خپله ناغېړي کړې ده راپاڅېږئ په یو غږ باندې او همدغه غټ سري دا څوک چې وایي پښتانه اتفاق نه لري یو کېږي نه همدغه غټ سري یو کېږي نه ټول یو دي خو دا غټ سري چې دي که راورې ناست دي اوس هم ډارېږي په هر ځای کې چې دي تسپې په لاس کې اچولي دوی فکر کوي چې په دې تسپو باندې به خدای وبخي ځوانانو پاڅېږئ وخت د ننګ دی دا وخت کله کله راځي